قسمه قسم ټکنالوژي راوته دا د قیامت ته رانږدې کېدو نښه ده. حدیث کې ورته اشاره ده که نه، وترون الامور العظام، او تاسو به وینئ غټې غټې خبرې التي لم تكونوا ترونها چې هغه تاسو نه دي لیدلي. دا نن سبا چې څه دي که دا چاته پخوا تا چاته ویلی وی نو منلی به همدا دقه خبرې دي که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټې خبرې دي چې دا تاسو نه دي لیدلي. لکه اوس که ته پخوانو ته دا ووایې یا دې ورته ویلی وی چې داسې یو شی به پیدا کېږي چې هغې ته به جاز ویلی کېږي او خلک به پکې په هوا کې الوځي، چا دا منلی تا سره؟ هېڅ چا در سره نه منل. یا دې ورته داسې ویلی وی چې دریاب په ویښ کې به په کشتۍ کې او په جاز کې ناست او پای کې به کمرګي، پای کې به هوټلي، پای کې به اسپتالي او شیشې به لګېدلي، ته به پکې میم ګورې، ته به اوبو ته هم ګورې او د هفتو سفر به پکې کوې او ساه به دې نه بندېږي او دقه شان مزېدار به روانې، دلته سره چا نه منله او وشتي. یا سبحان الله یو سړی په مغرب کې دی او ته په مشرق کې او تا هغه ته ټلیفون وکړي او خبرې کوي او په منځ کې تار نشته. دا خبرې ګورې د سوچ دي، ګورې چې سړی به کله سوچ وکړي چې انسان له الله ناشنا ترقي ورکړې ده. پخوا به دا قصې وي فاکس راولېږه او پلاني ته ووایه چې زما کاغذونه ځان سره راوړي او د کلي نه څوک راځي او که نه راځي او څوک ځي کلي ته او که نه ځي. اوس دغه واټساپ ته یو کړپ د تصویر په سیکنډ پې هم نه لګي دی ناست دلته یې پاکستان کې تصویر او چې به یې فیسبوک ته وخېږي په هوا شي بیا په هوا ګرځي، ټوله دنیا یې بیا ګوري، په یوټیوب کې دی او په انسټاګرام کې دی او په ټویټر کې دی، څه جاخې راووتې، کوم ځي ته ټکنالوژي ورسېده. دا هغه ټکنالوژي ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړې دی حدیث کې. یعنې زه هم که ډېر شاته نه ځو 100 کاله مخکې دا خبرې به چا نه منلې، نه منلې. چې پخوا به هغه یو ټلیفون و چېرته کلي کې پي سي او به ورته وایي، پي سي او که نه، هلته به دې ټلیفون کوو، بیا به هغه کور ته تلو، بیا به کس راوستو چې داسې لږ مالداره به ورسره به ټلیفون و کور، بیا پکې بیجرې راووتې، بیجر نه هغه به ټنګ ټنګ صرف وکړو، بس نمبر به راکړي څوک ټلیفون کېږي، چا به ځان ډېر خو وي چې منځ کې اخوی ده، بیا غوټې موبایل راووتی کې انټینه وه داسې هغه به دې سره وي، په هغې کې به صرف 8 نمبرو ته ټلیفون کېدو، زیاتو ته به نه کېدو. او اوس دغه زه یم چې صرف د پیشوګان او د ځناور او څاروي پاتې دي، دوی سره هم څه وخت بعد دا موبایل یو موبایل چې اوس چا سره خلک پورې خاندي چې یو ورسره وي، نو یو ورسره وړوکی د ټلیفونونو جدایي او د ایمو او د رابطو او د نیټ او هغه به جدا موبایل وي چې ته ورته یې باباجي د قرآن راواله او د درس کې ورته ګوره وایي زموږ ژبه پیړه شوې ده نه راوړي. دی چې درس نه لاړ شي نو بیا فیسبوک ته پروت وي، لیکل پکې کوي، ګډ وډ بسې لیکي او څه به لایک او کمنټ او شیر، دا اوس د انګلیش ته کېږي که نه پښتو ده، دا هم دې سپین ګیري له ورسي او ته ورته د قرآن دا ترجمه بس دا زما ذهن کې لیکي، دا خو د عربۍ ټکي دي، اسان ټکي. نو ته چې د ګوره شوق دی د هغې سره و نو لایک دې پکې مې زده کړو، کمنټ دې پکې مې زده کړو، شیر دې پکې مې زده کړو، فیسبوک دې مې زده کړو، یوټیوب دا ټکي دې زده کړو، ولې ځکه شوق دې ورسره او چې دین سره دې شوق وی تا به یې زده کړی وه، خو شوق دې نشته. انا یسرنا القرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر، الله یو قرآن خو ما ډېر اسان کړی ده، خو که څوک دې نصیحت وکړي، کوم قرآن چې الله اسان کړی په هغې ته نه پوهېږي او کوم شی چې ګران دی په هغې ته پوه شو. نو خبره مې ټکنالوژي پورې کوله. اوس پکې داسې موبایل راووتي چې هغه په سترګو کولاویږي او په دې موبایل کې په دې ګړۍ کې دننه موبایل، په ګړۍ کې دننه موبایل او لا پته نشي چې نور به څه سره وشي. پخوا به هغه
هغه وي سي آر هغه دومره کیسټ راوویستو هغه به یې اوبه شو غټ او په هغې کې به چې د یو څو منټو یا ګنټه یا دوه د دې څه تصویران یا ویډیوګانې به او اوس دومره میموري راوالي او په هغې کې دننه په سوونو سامان پروت دي په زرګاو سامان او کتابونه پکې پراته او ویډیوګانې او تصویرات دا ټول هغه ټکنالوجي دی چې د حدیث کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده چې ترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها. ها دلته یو سړی دا سوال کولی شي زموږ نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نن سبا د ټکنالوژۍ ته چې ته اشاره کړې ده تاسو وایئ چې هره مسله په حدیث کې شته دا کم یاران چې به دې پسې ګرځي چې قرآن او حدیث کمزوری ثابت کړي او دا چې هره مسله پکې نه شي کېدای شي په تا دا اشکال راواچوي ته چې وایې چې هره مسله حدیث کې شته نن سبا چې ټکنالوژي ده دې ته اشاره شته وایي او شته کوم ځای کې دا حدیث ده که صفا حدیث دی چې تاسو به غټې خبرې ویلې اوس هم نه دي لیدلې هغه غټې خبرې دا دي نو بیا یو سړی دا سوال کولی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دا شي نه ولې نه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې داسې ولې نه وي چې موبایل یې به راوځي یا جهازونه به راوځي یا نیټ به راوځي او دا ټکنالوژي دی ټکنالوژي نوم یې ولې نه اخیستو د دې به څوک جواب راکړي دی جواب کېدی شي بارک الله فیک او د دې نه اخوا یو ادق او ښه مزیدار جواب بل دی یو خو دغه شو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هرې ټکنالوژي نوم ولي نو دا خو د حدیثونو یو غټه ذخیره جوړېږي پلانې شی به راوځي او پلانې او بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره وکړه غټې خبرې به راوځي چې تاسو اوس نه دي لیدلي دا یو جواب شو بل چې هغه د دې نه واضح پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل د دې دپاره پرېښو چې خلک په فتنه کې واقع نه شي څنګه ټولو خلکو ایمانونه خو یو شان نه دي که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلک نوي نوي راتلو ایمانونه یې راوړو نو دا نوی چې ایمان راوړي د ده په زړه کې خو لا ایمان مضبوط نه دی که نه که نه مضبوط دی اوس څنګه چې ابوبکر صدیق دی او عثمان بن عفان دی او دا زاړه صحابه کرام دي د دوی ایمانونه د غرونو په شان ایمانونه او یو هغه سړی چې په مدینه کې ایمان راوړي او تازه ایمان یې راوړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا تفصیل وکړي چې جهازونه به راوځي او خلک به خبرې کوي په مشرق کې وي په مغرب کې دا فتنه شوه دی به ته انکار وکړي او چې انکار یې وکړو بیا کافر کېږي لکه زه تاسو ته وایم 100 کاله مخکې چا دا قصې نه منلې نو څه د پاسه 1400 کاله مخکې که پیغمبر ویلی وی چې داسې شی به راوځي چې یو سړی به په مغرب کې بل به په مشرق کې او دواړه به د یو بل سره خبرې کوي او په منځ کې به تار نه وي 100 کاله مخکې چا نه منلی اوس به څنګه په هغه وخت کې به څنګه منلی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله الله وخیجو اسمانونو ته او لاړ بیت المقدس ته هلته یې چې راغی او مکه کې دا خبره وکړه چې زه په دې یو شپه کې تللی یم او راغلی یم او اسمانونو ته پکې ختلی یم نو هغوی ته انکار وکړو مشرکانو انکار وکړو که نه چې دا څنګه کېدی شي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل ونه کړو ورسېدی بې که نه دا دویم جواب شو جاوید صاحب یو هغه ستا جواب او دویم ورسره دا شو نو جواب دې بیا ښه مضبوط شو بله نښه چې حدیث کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده هغه دا چې ازالة الجبال عن اماکنها غرونه به د خپلو ځایونو نه وران کړی شي غرونه حدیث کې راځي امام طبراني رحمه الله راوړی د سمورا بن جندب رضی الله عنه حدیث دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها قیامت دا هغه وخت پورې نشي راتلی چې څو پورې غرونه د خپلو ځایونو نه نه اخوا کړی شوي د دې څه مطلب دی
واضحه معنی خو د دې دا ده، واضحه معنی. او سبحان الله یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت به د ایمان ښه ډېر شي چې کله دا قسمه حدیثونه واوري چې هغه در روان وخي او د هغه په زمانه کې نه و، د صحابه کرامو په زمانه کې نه و، در روان وخت سره تعلق ساتي او تا لیدلي، نو به پیغمبر به د ایمان څه شي ښه ډېر شي. او دا خبرې د هغه په نبوت باندې دلالت کوي چې او هغه رښتینی پیغمبر و د الله د طرف نه. کنې دا خبرې خو د دې زمانې دي چې دې زمانه کې دا بس خبرې راښکاره شوي دي. د نن سره پاسه 1400 کاله مخکې هغه ته څه پته وه، خو هغه عرش والا ورته ویلي دي که نه، هغه پیغمبر و. نو دا علامت دې نښه کې چې سړی سوچ وکړي په تعجب کې به دې پرېباسي. وګوره الله سبحانه وتعالی د انسان له څنګه څنګه آلات ورکړي دي چې غر پې ریزه ریزه شي او لرې کړی شي دی، له روډ جوړېږي په منځ کې غر راشي. نو داسې آلات د نن سبا د انسانانو له الله ورکړي دي چې هغه غر پې لرې کړي، یا په غره کې به سورنګ وکړي د ګاډي دپاره، د ریل ګاډي دپاره. وګورئ د مکې ته لاړ شئ، د هغې علاقه ټوله غرهیزه علاقه ده، او ځای په ځای چې ګورې کوم ځای ته نظر تاوی نو بس په غرونو کې کار روان وي. چې یو څو میاشتې بعد لاړ شي هلته غر نه وي، بیا غري نه وي. دغه نږدې غر و د دې حرم سره جبل عمر، کوم ملګري چې یو څو کاله مخکې وو دلته او تلي هغوی لیدل، او ښه واضحه ما ته اوس هم یاد دي چې سړی به د حرم نه باب ملک فتح باندې راووتو نو په دې ښی لاس باندې به دا غر ښکارېدو، ګوټ غر جبل عمر. اوس لاړ شي هلته غرډ بلډینګونه ولاړ دي، دا غر نوم او نشان هم نشته. انسان حیران شي چې دا غر دوی دي نه وړی څنګه دی. نو دا هغه نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړې ده چې غرونه به د خپلو ځایونو نه اخوا کړی شي او ختم به کړی شي. بلکل واضحه نښه ده، ښکاره شوي ده که نه؟ که نه سوچ پکې کوئ؟ بلکل ښکاره. کمزوري نه کمزوری ملک هغه هم لګیایي، لارې کوڅې جوړوي، غر اخوا دې خوا کي، په لاره کې په غره کې به دله سرنګ وباسي، ته به حیران شي چې لکه دا څنګه دوی دا کار کوي. نو دې حدیث کې اشاره ده دغې نښې ته چې دا ښکاره ده. د هغې نه بعد د الله سبحانه وتعالی یو بل خوږ او ښایسته نوم دی العلیم. العلیم د الله 63 نمبر نوم دی په دې سلسله کې، دا کومه سلسله چې مونږ بیانو. العلیم په دې باندې دلیل په سورة البقره کې دی. الله سبحانه وتعالی وی بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. نو دي آیت کې د الله یو نوم ذکر شوی دی چې هغه العلیم دی. العلیم على وزن فعیل، دام د ابنیة المبالغین دی. په اصل کې علم څه ته وایي؟ علم دې ته وایي معرفة الشی، یو شی پیژندل، خو هسې صرف پیژندل نه، یو شی پیژندل په حقیقت سره پیژندل، او څنګه چې دا شی دی په واقع حال کې هغه شانې پیژندل. او بعض علما داسې وایي چې علم دې ته وایي چې یو شی پیژندل، د دې شي کیفیت پیژندل، د دې کمیت پیژندل چې دا څومره دی، صفات پیژندل، اشکال پیژندل، احوال پیژندل، یعنی یو شی مکمل د هر طرف نه پیژندل دې ته علم وایي. دا په عربي ژبه کې د علم مختصر تعریف دی چې علم څه ته وایي. الله سبحانه وتعالی هغه علیم ذات دی الذي لا اعلم منه سبحانه وتعالی چې د هغه نه پوهه او بل لوی علم د الله نه نشته. د الله سره هغه علم دی چې هغه علم پراخه دی اسمانونو او ځمکې ته، او په دې ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي. رب العالمین
علیم دی الذي لا تخفى عليه خافیه یو پټه خبره داسې نشتي چې هغه دې د الله نه پټه شي یو باریک خبره داسې نشتي چې هغه دې په الله باندې پټه پاتې شي که هغه په اسمانونو کې ده او که هغه په ځمکه کې ده رب العالمین هغه علیم ذات دی چې هغه عالم الغیب والشهاده دی عالم الغیب والشهاده قرآن کې به ډېر تاسو دا الفاظ اورېدلي معنی دا ده چې الله په پټو باندې هم خبر دی او په ښکاره باندې هم خبر دی الله علام الغیوب دی په غیبو باندې عالم دی لکه څنګه چې سورة المائده کې الله وایي إنك أنت علام الغيوب یقینا الله چې دی علام ډېر علم دی ورسره او پوهه دی په غیوبو باندې یعنی په غیبو باندې په پټو خبرو باندې رب العالمین پوهه دی إن الله عالم غیب السماوات والأرض په سورة فاتر کې الله وایي د اسمانونو او د ځمکې چې څومره پټې خبرې دي غیب دی هغه ټول ماته معلوم دي بیا بله خبره د الله په نیز پټه او ښکاره یو شان دي د الله په نیز وړه خبره غټه خبره یو شان دي د الله په نیز باریک خبره او ښکاره او واضحه خبره د ټول د الله په نیز یو شان دي ځکه الله په قرآن کې وایي سواء منکم من أسر القول ومن جهر به الله وی دا ټول یو شان دي که څوک تاسو کې خبره پټوي او که څوک یې ښکاره کوي د الله په نس ټول یو شان دي ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار یو سړی شپې په تورو تیرو کې پټ اعمال کوي یو سړی د ورځې په رڼا کې ښکاره کوي رب العالمین ټول ماته برابر دي دا دی چې کومه خبره د شپې شوې ده کم کار د شپې شوی دی د دې معلومول به الله ته ګران وي په نسبت د هغه کار چې هغه د ورځې شوی نه ټول الله ته یو شان دي بلکې ستا په ضمیر کې چې څه دیدن نه او ستا د زړه چې څه وایي رب العالمین په هغې باندې معلوم دی دبیب الخواطر ستا په دې زړه کې چې کومې خبرې ګرځي که نه دم الله ته معلومېږي حالانکې کم ملک چې الله مقرر کړی دی یا کم ملایکې مقرر کړي نو هغوی پې لا پوه شوي نه وي رب العالمین د مخکې نه پوه دی الله ته پته چې ده په دې زړه کې اوس کومه خبره راوړي او دی به کوي کومه یوه پرېږدي به کومه دا ټول الله ته معلوم دي ځکه الله څه وایي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم پوه شئ په دې خبره باندې چې ګوره الله پوهه دی په هغه خبرو باندې چې ستاسو په دې نفسونو کې دننه دي الله په هغې هم پوهه دی ځکه الله بیا نصیحت کوي فاحذروه نو ویرېږئ د هغه الله نه چې دا ورته معلومه ده چې ستا په زړه کې څه دي ستا په نفس کې څه دي د رب حقدار دی چې دې نه دې یره وکړی شي چې په هر څه باندې عالم دی په بل ځای کې الله وایي قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه که تاسو څه پټوئ په سینو کې او که څه راښکاره کوئ یعلمه الله دا ټولې خبرې الله ته معلومېږي ستا په سینه کې پټې خبرې او ستا هغه خبرې چې تا راښکاره کړي دي ويعلم ما في السماوات وما في الأرض او الله علم دی په هغه څه باندې چې څه په ځمکه کې دي او څه په اسمانونو کې دي ناشنا علم دی د الله سره ځای په ځای الله د خپل علم تذکره کړې ده که موږ چې ته مکمل هغه ایتونو ته رجوع وکړو چې کوم ځای کې د الله دا نوم دی العلیم یا کم آیت کې چې دا خبره بیان شوې ده چې الله پوهه دی په هر څه باندې یا حدیثونو ته رجوع وکړو نو دا نه ختمېدونکې موضوع ده نه ختمېدونکې موضوع داسې دا ایتونه مختصر واورئ یو بل پسې والله بكل شيء عليم او الله په هر شي باندې پوهه دی
ان الله علیم بذات الصدور یقینا اللہ پاک خبر علم دے چی پسینو کی دی وان اللہ قد احاط بكل شیء علما او یقینا اللہ ہر شیز را گیر کڑے دے پخپل علم کی واحصا كل شیء عددا یقینا اللہ پا علم کی دا ہر شیز شمار را گیر کڑے دے ان تبدو شیئا او تخفو کتاسو سشیر اخکار کوئی ای پٹوئی فإن اللہ کان بكل شیء علیما یقینا اللہ پا ہر شی باندی علم دے اسی دے سوئیتونا یعنی دا اللہ سر آغا علم دے آغا ناشنا علم آغا پراخ علم الذي احاط بكل شيء علم ہر سے پخپل علم کی راگیر کری ضرب برابر شے دا اللہ دا علم نا برابر بہر نشت وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ تا پتر دا آغا سچی پوچی کی دے و پلمدکی دی وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا او دونو نا چی کمی پانی ولیگی رب العالمین تداغی علم دے ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس یو دانا چی یو سڑی دا پسل دا پارا پزمکا کی خخکی دا دانکا دزمکی پا دی خیٹ کی دن ہر زیتا ورسی او دیر پا دی تیرو کے پٹی شنو اللہ تا پتر چی دا دانا کمزی کی دا او دا دانا سمر دا او دا دانی سو دی دی ہر سا علم اللہ تا دی ولا رطب ولا یابس کہ لون دے وکل وچ شئی دا ہر شئی علم اللہ سر دی مطلب دا خبر ذکر کری وهم دا اللہ دا نمون چی ما بیناول مطلب میں دا اللہ دومر ناشنا علم دے دا اسمان چی دا باران را وریگی خساس کی کنا اللہ تا پتہ دے چی دا سو ساس کی بوریگی دا ساس کو علم دا اللہ سر دے بیا خبر پا دیزی وندری دا اللہ تا دام پتہ دے چی کم ساس کے با کم زیبان دی لگی بیا اللہ تا دام پتہ دا چی دا کم ساس کی نا دا کم وبونا با کم فصل روزی بیا اللہ تا دام پتہ دا چی دا فصل دا میوا دا با تقسیم شی نو دا چا خیٹی تا با سمر زی دا چاگی تا با سمر نزی دا علم دا اللہ سر دا سی ناشنا علم دا اللہ سر ذرا ذرا علم دا رب العالمین سر دا دا غنی سب پٹنے چی پراخ علم پورا علم شامل علم کامل علم دا پٹو خبر علم دا باطن علم دا ظاہر علم طول دا اللہ سر چی یعلم السر و اخفا رب العالمین سر آغا علم دے چی آغا ازلی و ابدی دے ازلی و ابدی سا مطلب دے یعنی ہمیشہ نو سر دے اس نے چی وقت راگا چی اللہ علم شو نا اللہ سر علم دا ہمیشہ نا دے او ہمیشہ دا پارا دے دیتا ازلی و ابدی ہوئی مخ کی جہل نو زبطا اس تا فرق بیان کم انشاءاللہ نن چی دا اللہ پا علم کے و دا مخلوق پا علم کے سا فرق دے نو دا اللہ علم ازلی ابدی علم دے دا ہمیشہ نو سر دے او ہمیشہ بئی دیس علم سر دے چی اگر ختمی گی نا اگر کمی گی نا اگر تیری گی نا قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى اللہ نے سے خبر نگیری گی نا تیسا گڑا وڑکی گی او نا دا اللہ دا علم کمی گی رب العالمین صرف آغا علم دے آغا علیم ذات تے چی خپل زان با آغا حقیقت سر چی کم حقیقت دا اللہ دا ذات تے او دا آغا دا صفاتو دا نمونو دے او دا آغا دا شان دے دا دقیو علیم ذات تا معلوم دے مخلوق سر آغا علم نشتے او نا مخلوق پا خپل علم کی
د الله په باره کې علم راګیرولی شي نشي راګیرولی څه چې موږ ته معلوم دي د الله په باره کې هغه ډېر لږ دي الله ته ښه پته دی چې الله څنګه ذات دی او الله ته ښه پته ده چې د هغه نومونه څنګه دي د هغه صفات څنګه دي بعضې پکې دی مخلوق ته ښوولي دي بعضې پکې ورته ښوولي دي د دې دپاره چې خپل عظمت ورته راښکاره کړي رب العالمین علیم ذات دی سبحانه وتعالی ناشنا علم د الله سره دی د دې انسانانو د احوال د کوم وخت نه چې پیدا کړي الله ته د هغه وخت نه د مرګه پورې دوی به څه کوي څه به نه کوي ټول د الله په علم کې دی او دا درته ووایم داسې نه چې الله تعالی پته ولګېده چې کله د انسان پیدا کړو نه حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې ان الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء د ځمکې او د اسمان او د دې مخلوقاتو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله د ټول تقدیر لیکلی دی او په هغه وخت کې عرش په اوبو باندې و څه به کېږي څه به نه کېږي د انسان به څه کوي څومره به خوري څومره به اوده کېږي کله به بیماریږي کله به روغېږي د ټولې خبرې الله لیکلی دی یو حدیث کې داسې هم راځي په سنن ترمذي کې دا حدیث دی وایي الله چې کله قلم پیدا کو نو الله ورته یکتب ولیکه هغه وایي الله څه ولیکم ولیکه هر هغه څه چې د قیامته پورې به کېږي فکتب ما کان وما هو کائن الى الابد نو څه چې وو او څه چې به یي د همیشه دپاره هغه ټول الله ولیکل د الله سره د تقدیر چې کوم کتاب پروت دی د رب العالمین سره په هغې کې د هر څه لیکلی شوي دي او ما او تا په دې دنیا کې پته نه چې به کوم نمبر راغلي یو زموږ نه مخکې څومره لوی مخلوق تېر شوی څومره لوی مخلوق زموږ نه مخکې تېر شوی زه دا نه یم چې دا کوم مخلوق چې زما نه مخکې تېر شوی د دوی نه 50,000 کاله مخکې نه د ځمکې او اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې دا هر څه لیکلی شوي ځمکې او اسمان د پیدایش او بیا الله ته دا هم پته ده چې د دې سړي انجام به څنګه وي دته به په آخرت کې څه میلاویږي څه نه میلاویږي تفاصیل د آخرت د هم رب العالمین ته معلوم دي رب العالمین سره ناشنا علم دی ګوره داسې علم د الله سره دی څه چې شوي دا خو الله ته معلوم دي څه چې کېږي دا خو الله ته معلوم دي او څه مستقبل کې به کېږي د الله ته معلوم دي خو یو شی نشتی که دا وی دا به څنګه وي دا هم الله ته معلوم دي شته نه دا چیز نشتی خو که وی څنګه به وی دا الله ته پته ده ځکه الله د جهنمیانو مبارکې وایي وی دوی به د قیامت پورې چغې وایي چې موږ واپس کړه دنیا ته الله موږ نیک اعمال کوو الله وایي ولو ردو لعادو لما نهو عنه که زه واپس کړم دوی بیا کارونه کوي کومې چې مخکې کړي دي ګوره اوس دنیا ته واپس کېده نشتي خو الله ته پته ده که دوی واپس شي دوی څه کوي دا علم د الله سره دی یو شی نشته الله ته پته ده که دا شی راغی ممتنع دی یو شی کېدی نشي چې وشي زه ول به مثال درکړم لکه دا کېدی شي چې 2 الهه دي د الله سره بل څوک شریک کېدی شي نشي کېدی دا ممتنع ده دا خبره دې ته ممتنع وایي امتناع دی نه بالکل نشي کېدی دا کار او که چا د الله سره څوک معبود شریک کړی دی نو هغه په ناحقه دی موږ وایو په حقه 2 الهه نشي کېدی الله وایي که شي نو څه به شي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الله وایي که چېرته بل اله وی زما سره حقیقي اله وی نو د ځمکو اسمانونو د نظام به ټول دړې وړې شوي وي شتي نه خو که وی څنګه به وی الله ته پته ده ما اتخذ الله من ولد الله ما خو بچی نه دی نیولی وما كان معه من اله او نه د الله سره داسې یو معبود شریک شتي چې هغه د عبادت حقدار که وایسي چل به وی اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض الله وی که وی بل اله نو بیا خو به دې الهو
هر یو به خپل مخلوق جدا کولی چې دا زما دی او هر یو به په بل باندې د اوچتوالي کوشش کولی یو به ویل چې زه شپه راولم بل به وایي زه څه راولم زه ورځ راولم هغه وایي زه باران راوروم بل به وایي نه نه راوروم دی به وایي ګرمي به وي هغه به وایي یخني به وي دی وایي زه انسان پیدا کوم هغه وایي نه زه یې نه پیدا کوم ایو به وایي زه یې مړ کوم بل وایي زه یې نه مړ کوم ایو وایي زه ورله بچی ورکوم بل وایي زه ورله نه ورکوم بل وایي زه ورله رزق پراخوم هغه وایي زه ورله رزق نه ورکوم هغه وایي زه ورله روغ صحت ورکوم هغه وایي زه ورله روغ صحت نه ورکوم سبحان الله چې د دې نه بعد هم څوک پوه نه شي د توحید په مسله باندې نو ده په کور کې چې کوم خر ولاړ دی هغه د ده نه څه دی هغه ته هوښیار دی د دغه مشرک او قبر پرست د ده په کور کې چې کوم خر ولاړ دی د ده نه هوښیار دی وایي دومره واضح خبره سړی پوه نه شي وایي پلانې جي د الله سره برخه ده پلانې د الله سره شریک دی الله وایي که ما سره څوک شریک وای دا نظام نه چلېدو وایي دا خو صرف د یو الله په حکم چلیږي دا ابدال دی او دا اقطاب دی او دا پلانې دی نه ابدال شتي او نه اقطاب شتي او نه د الله سره برخداران شتي او نه د الله سره شریکان شتي او نه د الله نازبینان شتي او نه رسېدلي خلک شتي او نه پیران شتي او نه مریدان شتي ټول هسې خزعبلات او دوکې ډړاکې دي که څوک پرې خوشحالېږي خوشحاله دي شي او که څوک پرې خفه کېږي نو که زړه وچوي هم زموږ پرې څه پروا نشتي ورب الكعبه دا خبره زه کومه قسم پې خورمه اعلان یې کومه چې څو پورې زما په دې بدن کې سایي نو موږ به د الله سبحانه وتعالی توحید ښه په زور او شور سره بیانو که څوک هم ټوکړې ټوکړې کوي که څوک هم جیل ته اچوي که څوک هم د ملک نه شړي که څوک راله بچي وژني که څوک مې قتل کوي که څوک مې بېعزته کوي که څوک بهتانونه لګوي که څوک هر څه کوي زه د هر څه د تیار یم خو دې ته نه یم تیار چې د الله سره دې په باچایي کې څوک شریک شي دې ته نه یو تیار ستاسو څه خیال دی داسې به ټول انشاءالله په دې د چا سره موږ بیه نه شو کولی زه سید ستا بابا او ستا پیر او ستا مرید او ستا قبر او ستا ونه او ستا ګټه او ستا تعویض دی زما د الله سره شریک شي په دې به بیه وکړو په دې به دوستي وکړو په دې به د یو بل سره مینه محبت کوو په دې خو موږ چا سره بیه نه شو کولی هر ځای کې هېڅ خبره نه ده که زموږ د ذات مسله بله څه خبره یې پای کې به سره اوږه کوزوي سو خو توحید په مسله کې نه الله وی که بل اله وی دا نظام نه چلیدو بل معبود وی نظام نه چلیدو بیا خو اوس دا زموږ په دې ملکونو کې چې د قبرونه له روان او دې درګاهونه او دربارونه له روان اوس یو کس روان دی بچی غواړي د قبر والا د خاورو د ډیري نه بچی غواړي او الله د دې سړي په نصیب کې بچی نه یې لیکلی زه تاسو اصله مثال در کوم سبحان الله عما یصفون الله پاک دی دې ټولو خبرونه چې دا مشرکان یې کوي خدای یو مثال دی یو سړی ورغی د قبر والا نه بچی غواړي او وی دی د الله سره شریک دی والعیاذ بالله ځکه خو دې بچی غواړي که نه بچي ورکول خو د الله کار دی چې کله ده ووایي چې دا مخلوق یې م ورکوي خو د الله سره شریک کړو که نه اوس دې لاړ د دې قبر والا نه بچی غواړي او الله لیکلي دي په تقدیر کې چې بچی به نه الله وایي که په حقیقت کې دا مخلوق ما سره شریک وي بیا دا نظام نه چلیدو ځکه چې یو وایي زه بچی نه ورکوم بل وایي زه وله ورکوم بیا نه چلیدو دا نظام څنګه د الله سره شریک ته جوړي او دلته په دې دنیا کې د دې بندګانو دې حال ته نه ګوري انسانانو یره وایي دا پلانې دکان کامیاب نه دی ولې وایي مالکان یې ډېر دي وایي خلک که نه وایي دا کاروبار نه چلېږي ولې وایي پای کې خو لږ شریک دي او هر یو خپله وایي هر یو څه وایي خپله وایي نو رب العالمین هغه ذات دی چې پاک دی د هر څه نه او پاک دی د هغه واقعاتو نه او منګړتو قیسو نه چې د مشرکانو د قبر پرستې پسې کوي او د الله سبحانه وتعالی دا ناشنا علم دی ګوره یو علم د انسان سره دی او یو علم د الله سره دی فرق یو څو فرقونه ته بیانوم ځکه تفصیلي خبره کو بیا وخت ډېر زیات لګي فرق یاد ساته یو خو رب العالمین خو واضح په قرآن کې ویلي دي
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا او نه دې درکړی شوی تاسو ته علم مګر لږ. نو دا اول نه معلومه شو چې انسان دا علم څه دی؟ لږ دی. قصه د خضر او د موسی علیهم السلام یاد دی تاسو ته که نه؟ منځ کې به کیسه خبره د هغوی په منځ کې شوې کله چې هغوی په کشتۍ کې سواره او یو مرغۍ راله او مکوخه په دریاب کې وواله، نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی زما او ستا د علم او د الله د علم دغه حال دی، د الله علم دی دریاب ته ګوره، زما او ستا علم دغه دی د مکوخه کې چې دی د مرغۍ کوم اوبه راوچتې کړي دغه چې اولنی فرق دی ساته. ما تاسو ته وایي چې د الله علم ازلي دی. څه دی؟ ازلي څه مطلب دی؟ د همیشه نه دی. او د انسان علم مسبوق بجهل دی، مخکې جاهل و بیا علم شوی دی. دا فرق دی ګټ. لکه اوس یو سړی دی الله ولې د دین پوهه ورکړې ده، خو د دې پوهې نه مخکې دی څه و؟ جاهل و. دا مسلې درته نه وي یادې، د کوشش کړی دی، محنت یې کړی، الله توفیق ورکړی دی، د هغې نه بعد په دې مسله پوه شوی دی، نور د دې مسلې نه مخکې د علم نه و، زده کول نه مخکې علم نه و، او الله د همیشه نه عالم دی. دویم فرق دا دی د الله علم پراخه دی هر شي ته، هر شي ته د الله علم پراخه دی، او د انسان که علم وي نو هغه به محدود وي، یو خاص څه پورې به د علم تعلق ساتي، او په هغه خاص کې هم د خاص سره تعلق ساتي، خاص کې به د خاص سره تعلق ساتي، او د رب العالمین خو پراخه دی هر شي ته. د دویم فرق شو. دریم فرق د انسان علم کله د انسان نه یېروم شي. ومنکم من يرد الى ارذل العمر، الله وی بعض په تاسو کې هغه عمر ته لاړ شي چې هغه په دې عمر کې ذلت والا عمر وي، هغه سړی چې سم بوډا شي، عقل او هر څه کار پرېږدي، لکۍ لا یعلم من بعد علم شیئا. الله وی د علم نه بعد مخکې پوهه او بیا ورسره هېڅ نه وي. نو ګوره د انسان په علم باندې زوال راځي، یېرېږي ترې، کیدای شي بیمار شي، کیدای شي ذهن یې خراب شي، او د رب العالمین علم هغه دی چې د الله نه یېرېږي. بلکې دا خبره یاد ساتئ، څلورم فرق دا یاد ساتئ، یو مخلوق یو انسان چې د یو شي په باره کې ورته علم وي، د هغې په باره کې ورته هم پوره علم نه وي، ټول یو شان نه وي. لکه اوس وګوره پیغمبر سلیمان علیه السلام ته څومره علم و د هغه سره؟ و علم که نه و؟ لوی علم ورسره و، لویه باچایي ورسره وه، علم او باچایي. نور هر څه پرېږده، د ځناورو په خبرو باندې مغه پوهېدو، پیریان الله تابع کړي وو، د هغه سیلۍ الله هغه ته مسخر کړې وه، څه ناشنا علم و د هغه سره. خو بیا هم دا یاد ساتئ، مولا چرګک چې کله غیب شو بیا راغی، نو څه یې ورته ووي؟ فمکث غیر بعید. الله وی بس لږ وخت بعد دغه راغی مولا چرګک، ډېر ټیم ونه لګاو، او دی وی سلیمان علیه السلام ته احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. ما وی په علم کې هغه خبره راګیره کړې ده چې هغه ستا په علم کې نشته، او د سبا ښار نه مې دله یقیني خبر راوړی دی. اوس وګوره د مولا چرګک سره دې خبرې علم شته، او سلیمان علیه السلام سره نشته. د مخلوق علم ناقص علم دی، کم علم دی، کمزور علم دی. د الله د علم په مخ کې د رب العالمین هغه علم خو بیا ناشنا علم دی، او هغه علیم ذات دی چې بیا دې انسان ته علم ښوولی. دا هم دغه الله کار دی. الرحمن علم القرآن، دا قرآن الله موږ ته ښوولی، که الله موږ ته نه یې ښوولی، والله توفیق نه را کړی، والله که یو ټکی تا لیدلی وی یا دې اورېدلی وی یا یاد کړی وی، بیا صرف دا نه. خلق الانسان، الله ما انسان پیدا کړی، علمه البیان،
د خبرې د واضح کولو طریقه م الله د انسان ته ښوولې ده. اوس که الله د انسان پیدا کړی وي دغه شی چیزه ګرځي او د خبرې کولو طریقه د دې ژوند د تېرولو طریقه او د دې څیزونو طریقه چې او نومونه کوم چې به دنیا کې دي موږ به دا ژوند څنګه تېرولی الله موږ له علم راکړو چې ته خبره کې ته به داسې وې پلاني شي ته به دا وې پلاني ټایم کې به دا کار کې د دې شي سره به دا کې د ده سره به دا کې دا ټول علم هغه علیم ذات موږ ته ښوولی دی العلیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انسان ته هغه علیم ذات هغه څه ښوولي دي الله وایي چې هغه درته نه و معلوم ما ورته ښوولي دي دغه علیم ذات دی. فایده د دې نوم هغه دا ده د الله نه یره حیا خشیت الهي د الله قدر کول په پټه او په ښکاره. ولې علیم دی ستا په احوالو باندې پوهه دی په پټه او په ښکاره د الله نه یره دا ګټه خبره ده. الله یې دا موږ کې پیدا کړي سړی وایي چې ته ډېر ډېر زور ورکوې ولې زه به درته ووایم بعض هغه دي الله دې موږ داسې حالاتو نه ساتي چې هغه په ښکاره کې او په مجلسونو کې ولی الله او په پټه او ځان له یوازې بیا عدو الله په ښکاره کې د خلکو په مجلس کې د ملګرو په مخ کې په جومات کې په کلي کې په بازار کې ډېر نیک سړی او په باطن کې د الله سره هر قسمه دشمنۍ ته تیاري. اصل د تقوا او د دیندارۍ پته هم ګورې هغه وخت کې لګي چې انسان صحیح ځان لري دې ټیم کې تقوا پته لګي ما ته خپل ځان ښه معلوم دی او تا ته خپل ځان ښه معلوم دی ستا په پټو زه نه یم خبر او زما په پټو ته نه خبر خو دومره به ووایو ما ته خپل ځان معلوم دی او تاسو ته خپل ځان معلوم دی او دا حالت پرېږدي دا اوس چې موږ څنګه یو دې نه لږ واوړئ اوس خو ډېر ښه حالات دي د الله په کور کې ناست یو او درس روان دی او ایماني مجلس دی او روحاني کیفیت دی هغه بل مخ هغه تا ته معلوم دی ستا هغه او زما هغه ما ته معلوم دی او دا درته وویل چې بیا زموږ د ټولو هغه الله ته معلوم دی هغه حال هغه وخت هغه بیا الله ته معلوم دی. ولې د عرش په سوري کې به یو هغه کس ولاړي چې یوازې ورته الله رایت شي او په ژړا شي ولې الله نه خو ټول یېرېږي او دا ولې خاص یوازې واضح دی یوازې ته الله نه یېرېږي الله نه یېرېږي الله نه خو یېرېږي او سړی اوس په ښکاره کې هم د الله نه یېرېږي دی ولې د عرش په سوري کې نه ودرېږي جواب یې دا دی چې دی یوازې دی په دې ټیم کې د ده د ژړا د ریاکارۍ نه بلکل صفا ده لکه اوس یو سړی د شپې تهجدو ته ولاړ دی په خپله کمره کې غلی ولاړ دی هېڅوک چې نه دي خبر الله چې خبر دی دا عمل خالص د ریاکارۍ نه پاک دی. یو سړی په دې جومات کې د شپې ولاړ دی لمونځ کوي جومات ډک دی خلک ناست دي موږ ډایرکټ فتوا نه لګو په دې سړي چې دا ریاکار دی خو کیدی شي احتمال شته که نشته احتمال شته چې کیدی شي موږ ته یې ښایي کیدی شي موږ ته ژړا اورئ کیدی شي او کیدی شي خو چې سړی ځان له دی یک یوازې دی دې کې ریاکاري راتلی نه شي دې ریاکاري چا ته کوي چا ته کوي خو څوک یې نه ویني د الله نه علاوه څوک نه ویني د الله نه علاوه څوک نه اوري نو د الله نه یره په پټه او په ښکاره کې په هر حال کې د الله نه یره دغه شان د دې نه دا فایده راووتله چې الله عالم او علیم ذات دی نو بندګانو له پکار دي چې هغوی سره هم علم وي علم دینی او علم دنیوي دواړه پکار دي خو مقصد کم علم دی هغه دینی علم دی
کوشش کوئ چې په ځان کې د علم د صفت پیدا کړي او الله دې امت ته اولني وحي دا کړې وه اقرأ باسم ربك الذي خلق ولوله د هغه الله په نوم چې دا مخلوق پیدا کړی نو دا امت ته اقرأ امت دی دا د علم امت دی دا امت به په علم سره مخکې ځي دا امت به په پیژنګلو سره مخکې ځي کوشش کوئ د علم د طلب کولو دینی مجالسو کې د کېناستو د علماونو د فایده اخیستو کتابونه مطالعه کوئ بیانونه اورئ ځکه چې ستاسو رب چې دی هغه علیم او عالم ذات دی او پوهه ذات دی نو دا د الله یو نوم شو څه العلیم